السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د ثابتې او متناوبې برېښنا ترمنځ د مهمو او اهمو فرقونو په رابطه باندې ده. دوستانو، که غواړئ د ثابتې برېښنا او متناوبې برېښنا ترمنځ فرقونو د معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ، نو دوستانو ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده چې دا ویډیو مو مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو تاسې د دغه مهمو معلوماتو څخه برخمن شئ. راځو دوستانو ټاپک او موضوع ته. د ثابتې برېښنا او متناوبې برېښنا ترمنځ ډېر فرقونه دي، خو زه غواړم بعضې مختصر تاسې سره شریک کړم ترڅو تاسې ترې ګټه او پیدا واخلئ. نو راځو دوستانو د دې دواړو ترمنځ فرقونو ته. اول ډیسي مساوي کیږي د ډارې کرنټ سره چې دې ته ثابته انرژي ویل کیږي، او ایسی مساوي کیږي د الټرنیټیو کرنټ سره چې دې ته متناوبه انرژي ویل کیږي. دوهم ډیسي لینونه مساوي کیږي د پازیټیو او نیګیټیو سره. د دې مثبت تار ته دوستانو هغه پازیټیو وي او نیګیټیو ته چې دې دوستانو دا منفي تار وي. د پازیټیو کلر چې دی کوډ چې دی هغه سور وي او د نیګیټیو هغه بلیک تور وي. او د ایسی دوستانو ویرونه مساوي کیږي د فاز او نیوټرل سره، د ګرم او یخ سره. د دې د فاز کلر کوډ چې دی دوستانو هغه سور وي، د ګرم تار کلر چې دی دا سور وي، او د نیوټرل د یخ تار کلر چې دی دوستانو دا تور وي. دریم ډیسي سمبول مساوي کیږي د دوه سیده کرښو سره، او د ایسی سمبول مساوي کیږي د کږې لیکې سره. څلورم د ډیسي ساین ویو سیده مستقیم خط باندې دی، او د ایسی ساین ویو چې دی دوستانو دا کله پازیټیو کله نیګیټیو کیږي. پنځم ډیسي د بیټرۍ څخه اخیستل کیږي یا د سولر پینل څخه اخیستل کیږي چې هغې ته ریکټیفایر لګېدلی وي، او یا د هډاپټر او بیټري چارج څخه اخیستل کیږي. او دوستانو ایسی کرنټ دا د جانیټر او الټرنیټر څخه اخیستل کیږي. شپږم دوستانو د ډیسي کرنټ څخه د نږدې ساحو لپاره استفاده کوو، ځکه چې د دې ولټیج اندازه چې دا د دې داسې حالات نه لري چې د دې ولټیج ټیپ او ډاون او اف کی، نو ځکه دوستانو دا د نږدې ځایونو لپاره استعمالیږي. او د ایسی کرنټ چې دی دوستانو دا د لانګ ډسټنس لپاره استعمالیږي، د لرو ساحو لپاره استعمالیږي، ځکه چې د ولټیج او امپیر دا های او لو کیږي، یعنی سټیپ اپ او سټیپ ډاون کیږي، یعنی ټرانسفارمر لري او دې ته ټرانسفارمر نصیب کیږي، او ډیسي کرنټ ته ټرانسفارمر نه نصیب کیږي، نو ځکه د هغې ولټیج سټیپ او ډاون کیږي. نو اووم ډیسي کرنټ دوستانو د دې اندازهګیري په ريزسټنس باندې کوو، او د ایسی کرنټ اندازهګیري دوستانو په امپیډنس باندې کوو. اتم دوستانو ډیسي کرنټ چې دی دا فریکوانسي نه لري، د دې فریکوانسي 0 ده، او ایسی کرنټ فریکوانسي لري او د دې فریکوانسي 50 هرتز ده. نهم ډیسي پاور فیکټر همیشه کانسټنټ وي، یعنی یو وي، او ایسی پاور فیکټر د 0.1 نه نیولې تر 0.8 پورې چې دا ښکته کیږي او پورته کیږي په یو لیول کې نه وي. او لاس او اخیرنی لسم فرق په مابین د ایسی او ډیسي یعنی ثابتې او متناوبې برېښنا کې دا دی دوستانو چې ثابته انرژي هغه تامس ایډیسن اختراع کړې، جوړه کړې او برابره کړې ده، او ایسی انرژي دوستانو دا نیکولا ټیسلا ایجاد کړې، اختراع کړې او برابره کړې ده. او دوستانو تامس ایډیسن دا د امریکي هیواد اوسیدونکی وو، او نیکولا ټیسلا دا د سربي هیواد اوسیدونکی وو. نو دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د بر تخنیک او معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ، نو دوستانو ستاسو څخه مې هیله دا ده که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړی، زما چینل د سره سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک یې کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ ترڅو ګټه او پیدا ټولو ته ورسیږي. ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.